ها بسم الله الرحمن الرحیم ګالجی باډیز یا ګالجی اپریټس ورکو خان مالک ازار غوري به بس نه به وی چې انلاین بیزتی الله وکړه دا ګالجی اپریټس خبر وکاو ها ګالجی اپریټس د ګالجی اپریټس نور نمونه سری شاباش ما تاسو ته ویل چې دیتا فابریکټ کې لیکلي دي ډیکټایوسومز ورته وي ها د دې نه علاوه کوم نمونه دي شاباش اوس مې درته منشن کړل کنه کم نوم ورته وایي بل ګالجی ورته ولې وایي دا د کامیلو ګالجی ډسکور کړي ګالجی باډي ورته وایي کنه ګالجی باډیز ورته وایي ها یا ګالجی باډیز باډي یو ته یو باډیز ډیر ته وایي ګالجی باډیز ها ګالجی کمپلیکس ورته وایي ماشاءالله تکنه شوي ها ګالجی کمپلیکس ورته وایي ها دا چا ډسکور کړي و کامیلو ګالجی دا سپیلنګ CAMILO देखो के दे कामिलो गोल्जी सदे इलका डबल LO दे ډېر خطرناک نوم دی कामिलो गोल्जी दो په 1898 کې پاکستان په 1998 کې دماکې کړې وې مثال زمونږ ایلا اټم بم جوړ کو سل کاله بعد دیونه دیو پکې ګالجی ګلا دغه کړې انګريزان ډېر مخکې دي خدا او موږ دیو تیار کار نشو یادولې دلته وګورئ کامیلو ګالجی چې کومه دی په 1898 کې دا ډسکور کړی و ضرورت نشته چې دا زمونږ یو پلانټ ویس یا فابا ورته وي یا فابا ورته وي او د هغې په روټ کې ډسکور کړي و دې خبرو ته ضرورت نه ستاسو په دغه کې نه کامیلو ګالجی ډسکور کړي و ما تاسو ته وویل چې دا سایټوپلازمیک ارګانیل دی ښه څه شی دی سایټوپلازمیک ارګانیل دی سایټوپلازمیک ارګانیل که تاسو ته یادي نو سایټوپلازمیک ارګانیلیز منګه په ممبرینس او نان ممبرینس کې ډیوایډ کړي نو دا کم یو دی دا ممبرینس دی ها ممبرینس سایټوپلازمیک ارګانیل دی که تاسو د دې سټرکچر چیک کړئ نو د دې سټرکچر چې کومه دی دا به تاسو ته په یو داسې طریقه باندې میلاویږي څنګه چې ستاسو سره د انډوپلازمیک ریټیکولم موږ څه شی جوړ کړي کرسټي موږ جوړې کړې وې یا موږ د هغې سسټرنې موږ جوړې کړې وې یا چې کوم د هغې هغه ټیوب لایک سټرکچر موږ جوړ کړي یا ویجې کړو هغه شان دام جوړ دی ریزن دا دی چې دا په خپله باندې هم د انډوپلازمیک ریټیکولم نه جوړ دی نو د دې د وجې نه د هغه په شان ته دی دا ښه نو موږ وو چې دا زموږ څه په دې کې څه شی دي کرسټي دي CRISTA ډېرو ته وایي که نه کرسټي دا کرسټي په داسې طریقه باندې دي چې که زه تاسو ته یو سیل دلته جوړ کړم دا فار ایگزامپل سیل دی او دا د دې نیوکلیس ده نو دا په دې طریقه باندې دي داسې د دې یو اینډ چې کومه دی یو طرف دا کنویکس دی او یو کنکیو دی ښه نو دا به راته زه دلته غټ ډایګرام جوړوم خو چې تاسو ته نو دا یو چې کومه دی د دې د پاسه بیا داسې یو بل دی بیا د دې د پاسه بل دی او دا انټر کنیکټډ دی ښه انټر کنیکټډ دی نو سمپلی تاسو داسې یادوي چې یو د دې اینډ چې کومه دی دا اینډ دی کنویکس یو چې کومه دی دا کنکیو اینډ دی په دې باندې درته خبره کوم خو دا کرسټي چې کومه دي دا زموږ سره یو دی شوي دي دا انټر کنیکټډ دی یو بل څخه په دې کې ډفرنٹ ټایپ اف انزایمز اویلیبل دي اوس به درته کلیر شي چې دا نو دا زمونږ سره مینلی چې کوم په کوم ځای کې دا موجود دي نو د دې کار دا دی چې دا پیکیجنګ کوي ښه شیان پیک کوي اوس که د دې د سټرکچر زه دلته راوالم او په دې ځای کې تاسو ته جست ایکسپلینیټري پرپس دپاره ایکسپلین کړم فار ایګزامپل دا یو خو به دا تاسو ته دا خبره کلیر وي چې ممبرینس ارګانیلیز چې څومره دي نو دا به په کم سیلز کې موجود دي دا به په پروکریاټک سیل کې موجود دي په دې ځای کې دا برته یو جوړ کړم دا فار ایگزامپل یو کرسټي برته جوړ کړم یو دا دې ته اوس وګورئ دا یو رالم او دلته یې جوړوم یو خو بر دې کنویکس اینډ جوړ کړم یو بر دې دا داسې جوړ کړم داسې دې ته چې کومه دی دې ته سیس فیس هم وایي ښه سیس فیس چونکې دلته دا د نیوکلیس ته نږدې دی دې نیوکلیس ته دا نږدې دی د دې د وجې نه دې ته پروکزیمل هم وایي څه ورته وایي پروکزیمل ورته وایي د دې یو ریزن دا دی چې کله سبسټانسز راځي شیان راځي فار ایگزامپل دا شیان رالو او دا دلته انټر کېږي نو د دې د وجې نه دې ته فارمینګ فیس هم وایي ښه فارمینګ فیس
یو فارمینګ فیس یا فارمینګ اینډ یا پروکسیمل اینډ یا سیس فیس دا انټر کلیو نو دې مطلب دا دی چې دا کوم کنویکس سایډ ما جوړ کو کنویکس چې کوم پروکسیملی یا نیر ټو نیوکلیس ممبرین د دې لپاره دا الفاظ یوز شوي دي یو دویم که دا شی کلم دلته انټر شو نو په دې کې به دننه موډیفیکیشن کېږي فار ایگزامپل ما یو دا سټار جوړ کو سټار او د دې سره ما یو دوه دا داسې چین جوړ کړی دا چې کله دلته انټر شي نو دا به دننه موډیفای شي دا چې موډیفاید شي فار ایگزامپل داسې سټرکچر د دې نه جوړ شو دا دلته ټریول کوي داسې را روان دی دا د دې نه پنچ اپ کېږي دا چې کله د دې نه پنچ اپ کېږي دا داسې نو د دې نه یو ویزیکل د دې سره جوړ شي دا ویزیکل چې کومه دی دا د دې نه تاو شي داسې او دا په دې کې پیک پامپ کې به تاسو ته ملاویږي دا به دلته په دې کې بند شوی ښه دا اوس دا ویزیکل جوړ شو څه شی جوړ شو ویزیکل جوړ شو اوس دا که چېرته په دې یو دا یو دغه جوړ کوم ما د دې یو لیومن مې جوړه کړه اوس خو دا انزایمز د دې موډیفیکیشن دپاره په دې ځای کې موجود دي هم په دې ځای کې به دا د دې نه بار راوځي او دا کمپلیټ شي که نه نو بیا به دا زمونږ سره چې د کوم بل یو سیسټرن نه ده چې هغه هم د دې سره انټر کنیکټډ وي بیا به هلته لاړ شي که هلته نه بیا به نیکسټ ته ځي نیکسټ ته به ځي نو دا ویزیکل د دې نه داسې بیلیږي دا ویزیکل د دې نه څه کېږي دا د دې نه بیلیږي دې ریزن درته ښیم چې دا ولې جوړېږي دا ویزیکل جوړېږي دی نو موږ دې سیسټم ته کوم چې زمونږ سره د سیسټرن د ویزیکل او ټیبیولز نه جوړه ده دې ته موږ دې کمپلیکس سیسټم ته دې ته موږ ډیکټایوسومز وو یا موږ دې ته څه وو دې ته موږ ګالجي اپریټس وو یا دې ته موږ څه وو دې ته اوس الله تعالی دا پیدا کړي ولې دي الله تعالی دا جوړ کړي ولې دي اوس دلته وګورئ ښه د ټولو نه اول خو چې تاسو ته زه یو خبره وکړم چې دا خبره تاسو ټولو ته کلیر وي ځکه درته داسې ډایګرام جوړ کړم فار ایگزامپل لږ به وړوکی جوړ کړم چې زه یې کم ونیسم که زه تاسو ته کله هم داسې ډایګرام جوړ کړم نو دا به د انسان ډایګرام وي که دا به د چا وي ښکاري تا ته کرته نه ښکاري نه هغلته کښېنه دا ما چا ډایګرام جوړ کړو شاباش وګوره ورته ته دی انسان مې جوړ کړو که نه اوس دا ښځه ده که نر دی دا ښځه ده که نر دی په دې ټایم کې به خاندي نو که دا سړی یو ما ولی خته داسې غټ کلي مثال او په دې سټایل مې کړي دا سړی دی او که دا ښځی او په دې سټایل نو بیا به ښځی د دې څه ستاسو کار نه چې دا سړی دی که ښځه ده زه په دې کې تاسو ته صرف خپل مقصد ته ځان رسوم د دې زه ریسپایریټري ټریک نه جوړوم صحیح ده د دې به زه صرف ډایجسټیو ټریک جوړ کړم ډایجسټیو ټریک به په دې طرف جوړ کړم شا تر دې نه چې بیا پرې څوک سلانجه نه کوي ښه دا اسوفیګس مې جوړ کړو بیا مې سټمک جوړ کړو څه شی مې جوړ کړو سټمک بیا به ډیوډینم جوړ کړم دا ډیوډینم چې کله داسې لاړ شي نو دا بیا ستاسو سره ججنم جوړوي ایلیم بیا زمونږ سره سی کم دی اسینډینګ کولون دی ټرانسورس کولون دی بیا ډسینډینګ کولون دی سیګمایډ کولون دی ریکټم دی دا هغې ته ضرورت نه جسټ موږ چې کوم مقصد دی د دې نه موږ پوره کوو دا ما ټوټل جی آی ټي جوړه کړه لارج او سمال او ټول مې داسې جوړ کړه اوس دلته وګورئ دلته چې څومره خوراک هم راځي نو تاسو ته پته ده چې هغه لیور ته دي لاول چېرته دي لیور ته دي دلته چې تاسو کله هم خوراک وکئ څه شی وکئ خوراک وکئ په خوراک کې به تاسو څه شی خورئ په خوراک کې فوډ کې فوډ مړه په فوډ کې به څه خورئ پروټین به خورئ کاربوهایډریټ به خورئ کاربوهایډریټ فیټ به خورئ فیټس لیپډ فیټس به خورئ اوس دا پروټین چې کوم دی دا پروټین دا به په کوم فارم کې فار ایگزامپل دا ما د غوښې ټوکړه جوړه کړه او دا فار ایگزامپل ما د وازګې ټوکړه جوړه کړله دا وازګه ده فیټس لیپډ دي او دا پروټین دی دا پروټین به څه نه جوړي دا به د اماینو اسیډ نه جوړي دا لیپډ به څه نه جوړي دا به فیټي اسیډ اینډ ګلیسرول نه جوړي د دې نه خو په 9th کې هم خبره استئ که نه فیټي اسیډ اینډ ګلیسرول اوس چې دا په کوم فارم کې دلته پرته ده آیا دا په دې ټوټل فارم کې دومره د غوښې ټوکړه ده دا تېرېدی شي دا به اول په چاړه کټ کټ کې بیا به مزېداره پخه کې تیکې به ترې پخې کې تیکې چېرته دې پخ کړي تا پخ کړي که نه ټول عمر یې له مور پخی او خورې انجوای کې خپله یې پخ کړي بیا خو تباه
چل یاد کا دا چې کله کټ کټ کې دا موږ په سمال پیسز کې څکله ډیوایډ کړه چې دا موږ ډیوایډ کړه دا موږ دلته چې وخورو نو په دې باندې موږ چیوینګ اکشن کو مسټیکیشن شخوند پې وو شخوند پې څه له وو شخوند پې دې له وو چې دا زموږ څه په وړو وړو ټکړو کې موږ ډیوایډ کړو په دې باندې چې کوم انزایم به اکشن کوي چې هغې ته موږ دا ریډي کړو او انزایم په اکشن ولې کوي چې دا زموږ په باډي کې څه شي یا شامل شي د دې لپاره موږ میکینیکل ایز ویل ایز کیمیکل ډایجیشن په دې باندې کوو ډایجیشن زمونږه چې چاړه کله راواغېستله او دا غوښه موږ کټ کول شروع کړو یا روټۍ موږ را کټ کول شروع کړو او بیا موږ په هغې شخوند شروع کړو بیا هم تېرول شروع کړو ډایجیشن زمونږ څه میکینیکل سټارټ شو بیا پې سلیوه خارج شي ګسټریک جوسز بیا کیمیکل ډایجیشن هم سټارټ کېږي دلته وګورئ کله چې دلته دا رالو نو تاسو ته پته را چې دا پیټي ایسډ ما تاسو ته داسې جوړ کړي وو که د سیل ممبرین سټرکچر را یاد کړئ ما تاسو ته دا څه جوړ کړی وو هیډ مې چې وله جوړ کړی وو دا مې درته ګلیسرول جوړ کړی وو او په دې پسې ما 2 چین پیټي ایسډ جوړ کړی وو یاد دی درته دې ته ما ویل دا پیټي ایسډ دی په دې پسې ما پاسپیټ هم اټیچ کړی وو که تاسو ته یاد وي دې ته ما پاسپولیپډ ویلې وه پاسپولیپډ اوس دا پاسپولیپډ چې کله هم دلته راځي جست د ایکسپلینیټري پرپس دپاره زه تاسو ته په دې باندې دا اگزامپل کلیر کوم یا په دې امینو ایسډ باندې دا چې کله دلته راشي او دا زمونږ په باډي کې په دې فارم کې یا دا په دې فارم کې د څو پورې چې دا پیټي ایسډ او ګلیسرول ته نه کنورټ شوي نو دا زمونږ په اینه کې نشي شاملېدلی پوینټ کلیر دی اوس وګورئ دا چې کله دلته راله نو په دې ځای کې به څه وشي دلته به پې ایمایلیز ګله لینګول لایپیز ګله مطلب دا اکشن وکړي او بیا به پې دلته ستاسو سره په دې ځای کې به په دې باندې اکشن څوک وکړي په دې باندې به ستاسو سره پیپسینوجن خارج شي پیپسین ته به کنورټ شي HCl به پې اکشن وکړي دا پیټي ایسډ او دا ګلیسرول چې کومه دی دا خو دومره خیر دلته نه دغه کېږي په دې باندې دلته لایپیز هغه دغه کېږي جست د ایکسپلینیټري پرپس دپاره یا پروټین به دلته زه جوړ کړم دا په دې کې امینو ایسډ دی فار ایگزامپل دا یو امینو ایسډ دی را بل دا ټول امینو ایسډ دی دا پروټین دی په دې باندې HCl خارج شي او پیپسینوجن دا چې کله دلته راشي نو تاسو په دې ځای کې پته ده په دې ځای کې چې دلته زمونږ څه یو اکسیسري ګلینډ دی هغې ته موږ پینکریاز وو هغې ته موږ څه وو پینکریاز ورته وو په دې پینکریاز کې که تاسو ته یاد وي نو په دې کې موږ SNS یا SNI جوړې کړې وې سیلز هم جوړې کړې وې او په هغې کې ډفرنٹ ټایپ آف انزایمز موږ جوړې کړې وې پینکریاټک ایمایلیز یا لایپیز یا ټریپسینوجن په فارم کې مختلف قسم دلته زمونږ صاحب ټرایپیز په فارم کې ایټسیټرا دا انزایمز دلته موږ جوړې کړې وې او دا موږ دلته په دې باندې په دې ریلیز کړې وې دا چې کله موږ دلته ریلیز کړې نو دا کم سټرکچر چې زمونږ سره په دې ځای کې دی کم چې ګلیسرول دی او دا پیټي ایسډ دی نو دا په انیکټیو فارم کې چې کومې انزایم نو زمونږ سره انټیروکاینیز انزایم چې کومې دي دا اکټیویټ کړي او دا چې کومه دی دا په دې پیټي ایسډ او ګلیسرول کې دا څه کې دا ډیوایډ کړي اوس د دې ځای نه ډفرنٹ ټایپ آف کیپیلریز راغلي دي څه شی راغلي دا کیپیلریز راغلي دي او هغې بیا وینیولز جوړ کړي او بیا د پورټل وین په ذریعه باندې دلته زمونږ سره دا ټول خوراک چې کومه دی دا دلته راځي کوم ځای ته راځي دا زمونږ سره د لیور ته راځي هر هغه خوراک چې هغه په خپل مانومر کې کنورټ شي یعنی پروټین به امینو ایسډ ته کنورټ کېږي پیټ به پیټي ایسډ او ګلیسرول ته کنورټ کېږي او کاربوهایډریټ که زمونږ سره څومره دي هغه به مانوسیکرایډ ته کنورټ کېږي یعنی سمپل شوګر ته به کنورټ کېږي که دا زمونږ سره اولیګو سیکرایډ دی که دا په هر یو فارم کې دي نو دا به زمونږ سره سمپل فارم ته بدل شي دا به دلته ابزورب شي د سمال مالیکول دپاره بلډ کیپیلري الله تعالی جوړ کړي دلته او د لارج دپاره د پیټي ایسډ دپاره یا د ګلیسرول دپاره لیکټیل جوړ کړي او د دې لیکټیل په ذریعه باندې هم زمونږ ته ابزورپشن اپ پوټ کېږي او دلته راځي اوس دا خوراک چې کله دلته رالی فار ایگزامپل دا سیل ما راواغېستله دا مې چې جوړه کړې دا د لیور سیل ما راواغېستله دا اوس بر دې خوراک سره دلته څه کېږي دې ته اوس وګورئ دا خوراک دلته رالی دا څه شی رالی دا خوراک دا څه شی دی دا نوم خو ما تاسو ته ویل چې زه کله هم دا سټرکچر جوړوم نو دا به څه دا به ګلیسرول او چې دا جوړوم دا به څه پیټي ایسډ اوس دا پیټي ایسډ او ګلیسرول چې کوم دي دا بیل ابزورب شو ترانسپورټ شو او دا پیټي ایسډ بیل ابزورب شو ترانسپورټ شو پرې خبره پیږئ اوس به دا دلته په دې فارم کې دی سیل ته په یو ځای کې مطلب دا په دې فارم کې داسې فنکشن نشي کولی چې په دې فارم کې د دې نه به بیرته دا فارم جوړېږي او دا فارم به راځي بیا به دا فارم جوړوي او بیا به دې فارم ته داسې بیرته واپس زموږ ته کنورټ کېږي پوینټ کلیر دی اوس وګورئ دلته دا چې کله دلته راشي دا به دلته انټر شي
دا ګلیسرول با او فیټي اسید با الګ الګ انټر شي فیټي اسید او دا ګلیسرول با انټر شي دا انټر شو اوس په دې کې دا موډیفیکیشن د نن څنګه کیږي فار ایگزامپل دا په کم ایونت باندې ته انټر کیږي دا په دې ایونت باندې په کم ایونت په سیس سپیس باندې په سیس سپیس چې کله دا انټر شو ګلیسرول الګ انټر شو او فیټي اسید الګ انټر شو دا دوه چې کله دلته انټر شو نو په دې ځکه ډیر زیات انزایمز په دې کې موجود دي دا انزایمز د څه کار وکړي چې دا د فیټي اسید او دا ګلیسرول چې کوم دي دا یو بل سره ملاو شي دا فیټي اسید او ګلیسرول وس زمونږه سا دا په دې فارم کې به تاسو ته ملاوي نو دې ته وګورئ دا زمونږ سا فاسفولیپیډ مالیکول د دې نه واپس جوړ شو فیټي اسید ګلیسرول یو بل سره ملاو کړه کنه اوس کو په دې فارم کې دا پکاري په دې سیل کې د فنکشن لپاره استعمال کی کدا په دې سیل ممبرین کې پکاري بدلته موډیفای کېدلته ولېږي په سیل ممبرین کې هغه شکل نیولي فارمینګ سیلز جوړيږي ډیپند بکای کنه اوس کو ضرورت دی چرته نو په دې فارم کې فار ایگزامپل په دې ځکه وسا ګلوکوز دا ابزورب شو دا ګلوکوز را لدلته اوس دې ګلوکوز ته وګوره ګلوکوز هم دلته انټر شو اوس په دې کې د دې فاسفولیپیډ سره سره د دې ګلوکوز هم ضرورت دی د سیل ممبرین د جوړېدو لپاره فار ایگزامپل پکار دی دا نو چې دا کله دلته رااله نو بیا د دې سره دا ګلوکوز هم د دې چې کوم دا سمپل مانومر کیو نو هغه اولیګوسیکرایډ ته کنورټ شي او بیا د اولیګوسیکرایډ دا چین په دې کې اٹیچ شو دا چې کله دلته راوځي نو په دې کې دا موډیفیکیشن شوی په دې خبره باندې پیږي اوس دا اولیګوسیکرایډ مې چې کلم اٹیچ کو نو اوس دې ته د فاسفولیپیډ نه وامه اوس دلته ورسره دا څه شو دا ورسره شوګر شو یا کاربوهایډریټ شو او دا لیپیډ شو اوس د دې د وجه نه دا کنجوګیټډ مالیکول جوړ شو دې ته موږ څه وو ګلایکو لیپیډ ورته وو ګلایکو لیپیډ چا جوړ کو ګالجی باډیز جوړ کو کنه دا ابزورب شو چیرته و په جی آی ټی کې راغلی د کم ځای نه و تا خوړلی و د فوډ نه ابزورب په کم فارم کې شو په سمپل فارم کې اماینو اسید فیټي اسید ګلیسرول اینڈ د شوګر په فارم کې سمپل شوګر په فارم کې د مونوسیکرایډ په فارم کې کله چې دا دلته رااله ابزورب شو بیرته د دې اسمبلی چا وکړه ګالجی باډي فار ایگزامپل بل زه درکم جاپان دی موټرې جوړوي څه کوي ټیرونو به بیله کمپنی انجنو به بیله کمپنی د باډي جوړولو به بیله کمپنی د هر یو به بیله کمپنی کنه بیل سامان براوړي لاهور ته در ورساو چې لاهور ته در ورساو په لاهور کې ورته یو کمپنی کولاو کړو مسترین جب کې لګولې دي ټیرونو په دې کې ټیرونو ولګول سټیرنګ په دې کې سټیرنګ ولګاو او دلته هغه کار کم چې په جاپان کې جوړ شوی وو هغه زمونږ سره د سپیر پارت په فارم کې پاکستان تراله الته په یو دغه کې ورته تا سیستم برابر کړو دی دغه شانته دا شیان چرته جوړیږي دا زمونږ په باډي کې نه جوړیږي دا زمونږ سره بوټي جوړي ځکه چې زمونږ باډي اوټوټراپیک نه ده دا هیټروټراپیک ده دا خوراک چې موږ والو نو دا موږ ته په دې فارم کې ابزورب کیږي نو ډایجست کیږي نو دا اسیمیلیټ کیږي نو دا ترانسپورټ کیږي ډیفرنٹ پارټس اف د باډي ته نو دا به د ټولو نه اول ډایجست کیږي دا به زموږ په خون کې شاملېږي بیا به ځي هلته په کم فارم کې پکار ده په کم فارم کې چې پکار دی کم شی چې په کم فارم کې پکار دی سوري نو هلته د دې موډیفیکیشن څوک کوي د دې اسمبلی څوک کوي دا زموږ سدا دغه کوي خاص دا ګالجی باډیز کوي په دې پوینټ کلیر یاستئ ښه د دې نه علاوه د دې په دې موډیفیکیشن پوه شوئ لیپیډ سنتھیسس یې وکړو چا وکړو دا ګالجی باډیز وکړو ګالجی باډیز موږ څه وکړو د دې نه علاوه وګورئ ښه فار ایگزامپل دا پنکریاز رالمه څه رالم دا پنکریاز دا زمونږ سه یو پنکریاز دا د هیډ دی او نیک دی او باډي دی او ټیل دی 3 ایسی په دې کې الله تعالی داسې یو مین پنکریاټک ټیوب جوړ کړی دی پنکریاټک مین یو ډاک لایک او بیا د دې نه نور داسې بیولي دی بیا مزید د دې ایکسپلینیشن به بیا په ډایجیشن چپټر کې کوم سمپل درته دا جوړوم فار ایگزامپل دا دلته رسېدلی دی خو د شارټیج اف ټایم د وجې نه ما جست زره دی دا اسینای جوړې کړم یو په دې کې دا قسم سیلز دی ښه دا د دې پورشن ته موږ اګزوکراین پورشن وو او په دې کې داسې تاسو ته به میلیونز اف سیلز میلاویږي دا او دا سیلز چې کوم دي که دا ته چک کې اور دې نه راوالی په دې کې به تا ته 4 قسمه سیل میلاویږي په دې کې بیټا سیلز به تاسو ته میلاویږي په دې کې به الفا سیلز تاسو ته میلاویږي
یا A سیل او B سیل په دې کې به ډیلټا سیلز تاسو ته ملاویږي او F سیلز به ملاویږي. دا کم کلسټر اف سیلز چې دي دې ته آیلټس اف لنګرهان وایي. دا آیلټس اف لنګرهان چې کوم دي آیلټس اف لنګرهان در څلور قسمه سیلز نه جوړ دي. الفا سیل دا بیٹا سیل دا F ان ډیلټا دا انسولین خارجوي دا ګلوکاګان خارجوي پروتین لایک پیپټاید خارجوي سوماتوستاتین خارجوي. د هر یو خپل فنکشنز دی موږ په ډیټیل کې نه ځو. دا سیلز چې کوم دي دا سیلز دا ډایرکټ خپل سیکریشن په بلډ کې کوي. د دې د وجه نه موږ چې د دې پنکریاس دوه پورشن دي یو انډوکراین پورشن دی په انډوکراین پورشن کې موږ دا پورشن اخلو او یو دا د ټیوب په ذریعہ باندې خپل سیکریشنز کوي او دا دلته د ډیوډینم سره اٹیچ دی. فار ایگزامپل که زه دې ته ډیوډینم دلته جوړه کړم دا نو په دې کې د دې دا ډکټ کولاو دی په دې باندې تر پاسه دا لیور دی دا لیور هم دلته دې نه ټیوب راځي کامن بایل ډک جوړ کی او بیا دلته هیپاټو پنکریاټک ډک جوړ کی. دې ځکه دا سیکریشنز کوي ښه دې ځکه دا سیکریشنز کار دلته کوي په دې ایریا کې پنکریاټک جوسز جوړیږي چرته جوړیږي په دې سیلز کې جوړیږي په دې سیل کې جوړیږي. د دې سیل نه زه اوس یو سیل رالم د دې نه دې خبره پیږي د دې نه چې زه یو سیل روالم فار ایگزامپل دا یو سیل به زه داسې روالم دا په دې فایرمیډل لایک سیل یو لیومنل سایډ یو بیزل سایډ که دا تاسو چک کئ نو په دې کې به نیوکلیوسي پکې به یې که نه په دې کې به انډوپلازمیک ریټیکولم انډوپلازمیک ریټیکولم هم پکې که نه په دې کې به ګالجي باډیز وي خامخا به پکې ګالجي باډیز باندې هر یو رایبوسومز هر یو شی به په دې کې. اوس وګورئ دلته چې کله دې نه میسنجر آر ان اے راشي دا میسنجر آر ان اے به ډفرنٹ ټایپ اف پروټین سنتھیسس سٹارټ کړي. دا رایبوسوم سره اٹیچ شي دا رایبوسوم به انډوپلازمیک ریټیکولم ته ولېږي. فار ایگزامپل دا یو پیپټاید چین جوړ کو او دا بل پیپټاید چین جوړ کو. فار ایگزامپل دا یو پیپټاید چین جوړ کو دا بل پیپټاید چین جوړ کو. دا میسنجر آر ان اے رااله دی انډوپلازمیک ریټیکولم ته چې کوم رایبوسومز اٹیچ دي هغې ته میسج راوړو او په دې په ریزلټ کې ټرانسفر آر ان اے یو دا د امینو اسید چین جوړ کو او یو دا بل د امینو اسید چین جوړ کو. سمپلی تاسو ویلی شئ پروټین یې جوړ کړه دوه چین. اوس دا په یو ویزیکل کې بند شو دا ټرانسفر شو دی ګالجي باډیز ته. دې ګالجي باډیز ته چې کله دا ټرانسفر شو دا ویزیکل دی دا به په دې سپیس باندې انټر کېږي دلته. دا چې کله دلته انټر شو نو دا به دې سره اټیچ شي. دا چې اټیچ شي نو دا ایریا چې کومه ده دا ویزیکل به په دې کې څه شي په دې کې به ضم شي ښه نو نوې څومره ویزیکل راځي نو هغه به دلته اټیچ کېږي او نوي کرسټا به دې پسې جوړوي نوې به جوړوي. کرسټا هم ورته ویلې که سسټر نیم ورته ویلې دلته وګورئ دا به جوړوي سسټر نیم ورته ویلې که کرسټا هم ورته ویلې په بوک کې خبره کوم دلته وګورئ دا به جوړوي. دلته چې کله دې دا داسې ریلیز کړه نو دلته به اوس ډفرنٹ ټایپ اف انزایم وي. فار ایگزامپل دا یو انزایم ده دا انزایم به څه کار وکړي دا انزایم به داسې کار وکړي چې دا او دا به راوالي او د دې نه به داسې قینچي شان ته جوړه کړي قینچي ترې نه جوړوي ښه دا ته یو خاص قسم انزایم جوړه شوه. فار ایگزامپل امایلیز یا لایپیز انزایم ته جوړه شوه. دا چې اوس د دې نه وځي نو دا به داسې وځي د دې نه به یو باډ داسې جوړ شي. دا باډ چې جوړ شو نو په دې کې به دا راشي سمپلي و به نه راځي دا به سم څه راشي داسې او دا به دلته شي او دا به په دې کې انکلوزډ شي. دا چې انکلوزډ شو نو دا به په دې کې سټور شي په دې کې به دا د ویکیول په فارم کې د ویزیکل په فارم کې به دا سټور شي ښه دا سټور کړه دلته پیک کړه. دې ځای طبیعت دا زمونږ څه دې ته زایموجین وایي ښه ډفرنٹ ګروپ اف انزایمز په دې کې موجود ډفرنٹ ګروپ اف انزایم. اوس چې کله دا زمونږ څه دلته کیلشیم انفلکس شي او بیا دلته زمونږ څه اکزوسایټوسس کوي نو دا به ریلیز شي. دا دلته ډایرکټ چې کله دلته دې ځای ته ریلیز شي دې ځای ته دا ریلیز شي نو دا به د ټیوب په ذریعه باندې دلته ټرانسپورټ کېږي. نو موږ ووایو چې دا کوم قسم هارمونز یا کوم قسم انزایم زموږ سره جوړیږي دا په دې کوم سل کې چې جوړې شولې نو دا چې کله دلته په سټور پام کې پرتې نو دا دې پیک کړي دي. که چېرته دا په دې پیک پام کې نه وی پرتې او د دې دا ممبرین د دې نه وی انکلوز نو دې به داسې کار کړی وی چې د دې کور هلته بیا ډایجېشن دی دې به په دې پنکریاس کې اوټو ډایجېشن په خپله کاس کړی وی او زمونږ څه به دا پنکریاټایټس کاس کړی وی دا بیا زمونږ څه په خپله باندې ډایجېسټ کړی وی او بیا به زمونږ څه اوټو ډایجېشن اف پنکریاس شوی وی. نو په کوم سیل کې چې کله انزایمز جوړیږي نو هغه په انیکټیو فارم کې دي. انیکټیو فارم کې څنګه دغه کړي الله تعالی دې نه دا ممبرین تاو کړی دی دا اوس په انیکټیو فارم کې دي. نو کله چې دا پیکجنګ کوي نو د دې لپاره الله تعالی څه جوړ کړي ګالجي باډیز او ګالجي کمپلیکس جوړ کړي دي. د دې نه علاوه
که نیوران زه تاسو ته دغه کوم فار ایگزامپل دا یو نیوران دی. اوس دا نیوران ما تاسو ته ویلیو چې دا یو نیوران کله میسج ورکوي بل نیوران ته، نو د یو نیوران نه خاص کیمیکل کوم ته چې موږ نیورو ټرانسمیټر ویلیو، دا نیورو ټرانسمیټر دلته زمونږ سره ان د فارم اف ټرمینل او بټن کې په ویزیکلز کې سیو دي، په دې اینډ باندې دا په ویزیکلز کې سیو دي، په ویزیکلز کې. اوس ځینې نیورو ټرانسمیټر په دې ځای کې جوړیږي، په دې سوما یا سیل باډي کې، او بیا ټرانسپورټ کیږي دلته دې ځای ته، او دلته بیا په سټور فارم کې پراتی پری فارمډ ویزیکل دی، او ځینې ایٹ دی سایټ په دې ځای کې جوړیږي. دا چې کله ریلیز شي دا د ممبرین سب باونډ شي په دې ځای کې، دا ریلیز شي نو دا ایریا ډکه کې. دا نیورو ټرانسمیټر د دې د پیکجنګ یا د دې د ویزیکل کار چې کومه دی دا څوک کوي، د دې د ویزیکل دا فارمیشن کار چې کومه دی دا هم زمونږ سره ګالجي باډیز کوي. نو په کوم ځای کې چې انزایمز جوړیږي دا غیر پیکجنګ کار څوک کوي؟ ګالجي باډیز کوي. په کوم ځای کې چې د هارمون جوړیږي یا ټرانسمیټر جوړیږي دا غیر پیکجنګ کار څوک کوي؟ که په کوم ځای کې ګلایکولیپیډ او ګلایکو پروټین جوړیږي نو د هغې د موډیفیکیشن کار څوک کوي؟ ګالجي باډیز کوي. په دې خبره پوهېږئ. اوس د دې نه علاوه یو خبره بل وګورئ. فار ایگزامپل دلته په دې ځای کې بکټیریا په دې خوراک کې راغله، اصل کې دلته نشي راتلی، دلته ډسټرای کېږي، خو بیا هم بای چانس راغله دلته. دا بکټیریا چې کله دلته راغله د لیور سیل ته، دا فار ایگزامپل بکټیریا انټر شوله، ډېره په سور کې ده، وایي چې بس زه خو به اوس دا الک بیمار کړم، هلک یا جینۍ. دا بکټیریا چې کله دلته راغله نو دا بکټیریا ډایرکټ دلته زموږ سره لایسوسومز راشي. دا لایسوسومز چې کومه دي لایسوسومز یا میکروپیج کپور سیلز هغه راشي. anything else just تاسو ته دا ایکسپلین کوم نو سپیسیفیکلی هغه خبره موږ نه کوو. دا بکټیریا په دې باندې انزایمز ریلیز شي او دا ډسټرای کی. اوس وګورئ د دې بکټیریا صرف ډسټرای کول نه دي پکار چې دا زمونږ سره امیون سیلز رااله او دا یې ډسټرای کړه. که چېرته زمونږ سره دا ګرام نیګیټیو بکټیریا نو په دې کې خاص یو لایپوپولیسیکراید ورته وایي لیپډ ا، هغه زمونږ سره انډوټاکسینز ورته وو، سمپل انډوټاکسینز هغه دومره ټاکسیک دي چې که چېرته دا زمونږ بلډ ته لاړ شي نو دا زمونږ سره سپټیسیمیا کاس کولی شي، او یا زمونږ سره دا مسله کاس کولی شي، شاک یا هایپر سنسیټیوټي کاس کولی شي، ور دې د وجې نه ډیث اکر کېدلی شي. نو ضروري خبره دا ده چې کله دا د دې دا پارټیکل دا فار ایگزامپل په دې سټار شیپ کې دوی ډیوایډ کړه، دا یې ډسټرای کړه. دا سټار شیپ چې بلډ ته لاړ نه شي د دې دپاره دا دلته راشي، دا چې کله دلته راغلو بلډ ته دلته نو اوس دا دلته پیک دا په دې ویزیکلز کې پیک شو. اوس دا یوازې ما د بکټیریا دپاره خبره وکړه. دا که زمونږ په باډي کې لایسوسومل څومره فنکشنز هم کېږي نو اکثر خو زمونږ سره هغه په خپله په ویزیکل کې موږ به بیا ووو په ریزیډوال باډیز کې جمع کېږي بیا دي، خو زیاتره زمونږ سره چې کوم ټاکسیک سبسټانسز دي یا پیتوجینیک سبسټانسز دي هغه په دې طریقه باندې زمونږ سره پیک کېږي او د باډۍ نه سیفلی الیمینیټ کېږي. نو موږ وایو چې د دې ټاکسیک سبسټانسو د پیکجینګ کار د باډۍ نه سیفلی د ایکسکریشن کار دا څوک کوي؟ دا زمونږ سره ګالجي باډیز دا کوي. نو که د هارمون موډیفیکیشنز کېږي، که د پروټین موډیفیکیشنز کېږي، که د سنتھسس نه بعد کوم موډیفیکیشنز پکاري، که د ډیټاکسیفیکیشن نه بعد پیکجینګ پکاري، که د نیورو ټرانسمیټر پیکجینګ پکار دی، که د انزایم پکار دی، نو دا ټول کار د چا دی؟ دا زمونږ سره د ګالجي باډیز دی. ښه دې ته وګورئ. د دې نه زه تاسو ته ګالجي باډیز جوړوم، د دې نه ورته انډوپلازمیک ریټیکولم جوړوم، جسټ ایکسپلینیټري پرپز دپاره چې دا په باډۍ کې کار څنګه کوي. اول به ورته انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړم. یو خو چې تاسو ته دا کلیر وي چې دا زمونږ سره داسې په دې طریقه باندې دی. ښه په دې باندې هم بیا نه پوهېږئ هدایت نو بیا هم یو الله به پوهه کوي، بیا هم زه نه شم. دلته وګورئ دا ما ډفرنټ سیسټورنې جوړې کړلې، صحیح ده. په دې کې سیسټرون نامې جوړ کړي، بیا مې ټیوبیول جوړ کړه ویزیکل. دې که تاسو وګورئ نو په دې کې دا لیومن ما جوړ کړل، دی لیومن دا دی لیومن دا څه ده؟ لیومن دا، او دا د یو بل سره دننه کنیکټډ دی، دا انټر کنیکټډ دی، دا څه دي؟ انټر کنیکټډ دی. دا پوینټ کلیر دی. دا ایکسټینډ کړه ما د نیوکلیر ممبرین نه د سیل ممبرین پورې، د نیوکلیر ممبرین نه سټارټ وه د سیل ممبرین او دننه د یو بل سره انټر کنیکټډ ده. دا خبره شوله، صحیح ده. اوس دا ونیسه ته
د دې نرته ګلجي باډیز هم په دې سټرکچر باندې جوړوم خو چونکې دا سنګل دا نو هغه شان ته به مزیدار جوړ نه شي او نو به پریکاشن خو جست د ایکسپلینیټري پرپز لپاره یو دغه ماته بل په کار دی دا مارکر هم شته دا هم اوس وګورئ دا ګلجي باډي شوې خو دا ګلجي باډیز ما داسې جوړې کړې دا نیوکلیس دا په دې طریقه باندې دلته پراته دي او دا هم داسې ټیبیولز دي داسې دا ایکسټینډ شوي دي داسې خو چونکې دا لږ په کنویکس او په کنکیو یا په سیس او ټرانس کې موږ جوړو نو دا داسې په دې پوینټ کلیر یاستئ پوه شوئ په دې خبره اوس وګورئ کار څنګه کوي دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا ته ونیسه او دا انډوپلازمیک ریټیکولم ونیسه صحیح ده دا په دواړو لاسو ونیسه دا دومره ډېر خلا وومه چې هغه یې پې پوه شي لو بس دغه عمره دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا ګلجي باډي ده او دا سیل ده په دې ځای کې داسې انزایمز شته دی چې که فار ایگزامپل دا مارکر موږ دلته موف کوو په دې کې موږ موډیفیکیشن کوو دا مارکر دلته ځي نو دا په دې ځای کې دا ډسټرای کوي دې ګلجي باډیز ته زه دا مارکر لیږم د موډیفیکیشنز لپاره دا مطلب رالی دا به اوس زه سیفلی څنګه ټرانسپورټ کوم دا انزایمز چې کومه دي دا چې کومه دی دا زمونږ به صدقه کوي د انزایم به ورته یو بل کس نه جوړه کړو بلاله ته راشه د بلال دا کار دی چې د نور کار دی خو دا دام ګوري چې که په دې ځای کې داسې پارټیکل راځي چې باري یا ناشنایي نو دا بس ډایرکټ هغه ډسټرای کوي دا چې که تا ته په دې فارم کې په دې ایریا کې میلاوېدو دا ته ډسټرای کوه صحیح ده نو د دې څه کار وشي د دې څه دا کار وشي چې دا دلته فار ایگزامپل په دې فارم کې به دا انټر کوم دا په دې فارم کې دا خپه کېږئ خو نه که نه دا به په دې فارم کې د انټر کوم دا د دې موډیفیکیشن به بیا دلته کوم دا به راځي دا د انډوپلازمیک ریټیکولم ته انټر شو صحیح ده دا یو ته په دې ځای باندې انټر شو دا ورته اوس راواله بلالن ته ډایرکټ کیچ کوه که نه دا ځای لږ ونیسه چې د دې نه نه لوېږي دا په دې ځای باندې انټر شو فار ایگزامپل دا م ورته انټر شو صحیح ده دا اوس که په دې کې داسې انزایم وي چې په دې پسې دا سر ورلګولی و یا یې پسې دا بل ځای ورلګولی و باقي موډیفیکیشن دپاره انزایم دلته وي نو لږ کار به پکې دلته وشي که نه نو په دې کې به لیټل موډیفیکیشن دلته وشي فار ایگزامپل په دې کې ما دا موډیفیکیشن وکړو په دې کې دننه چې دا ما انزایمز چې کومې وي دا دواړې په دې پسې دلته یو بل څه میلاو کړو دا یې میلاو کړو خو دغه یې نه دی میلاو کړی دغه ورڅه کېده دلته اوس دا سیفلی دلته ټرانسپورټ کوي د دې نه چې دا بلال دا ډسټرای نه کړي په دې خبره پوهېږئ نو دا به څه کار وکړي دا اوس ته ونیسه لږ سات دا ته ونیسه اوس دې ته وګورئ دا داسې کار وشي دا به اوس د دې نه راوځي خو دا چې راوځي نو بلال خو ورته رډي ولاړ دی یا بل لاسو ته داسې ونیسه دلته ډایرکټ ډسټرای کوه په کنچۍ باندې نو د دې څه داسې کار وشي دا داسې شو او دا داسې شو دا چې کله د دې نه وځي نو د دې د ممبرین نه د دې څه دا پیس دا ټوکړه رابېله شي دا چې رابېله شي نو دا داسې شو په دې کې اوس بلال ته پته لګي چې څه شی دي دا خو د په مخکې موږ ور انټر کړل دا خو بار و دا پټ دا کار شوی دا اوس په دې ځای باندې داسې را روان دی بلال به پې ټیک وکړي ولې څه ورته ښکاري دا چې کوم ویژیکل یا ټوکړه ده دا چا ده انډوپلازمیک ریټیکولم د دا یې پېژني د دې د وجې نه و چې دا خو خپل سړی دی روان دی خیال لري چې خپل سړی دا اوس په کوم طرف انټر کېږي په سپیس باندې دا ما په سپیس باندې داسې انټر کړه چې دا کومه پرده د دې سره راغلې وه دا به د دې نه بار پاتې شي نو دا به د دې یو سسټرنې جوړي کړي د دې څخه دا د دې څخه ایکسټرا سسټرن نه به دې پسې جوړه شوه دا به زه دې ته اوس انټر کړم دا اوس ونیسه دې ته به زه دا انټر کړم دې ته چې کله زه دا انټر کړم دا نو اوس په دې کې دننه انزایمز دي دا انزایم به اوس څه کوي دا انزایم به اوس داسې کوي چې دا انزایم به دا بالپین د مارکر او دا دواړه میلاو کړي دا چې میلاو کړو دا بیا هم رډي ولاړ دی ته ولې ستړی شوې چې رډي ودرېږه دا ولاړ دی اوس د ده نه یم زه بچ کوم دا ما پرې کړه ایز کمپیور ټو د هغې پیکجنګ ما دا لږ مزیدار وکړو ځکه چې دا واله صحیح ده اوس دې ته وګوره پیک مې کو صحیح ده اوس دې دا دلته پروت دا به ورته څه ووایي ولې اوس دا سم کېدلی شي
فاسفولیپیډ کېدلی شي پیټي ایسډ او ګلیسرول را یو ځای کولی شي د پیټي ایسډ او ګلیسرول سره پر پاسه کاربوهایډریټ سرونه مې پې ولګول هغه پې لګولی شي ګلایکولیپیډ ګلایکوپروټین شي که دا نیورو ټرانسمیټر نیورونان دا اوس پراته دي په څه ټایمه مطلب په کار رالی نو دا ریلیز شي ان د فارم اف ویجیکل دا ممبرین چې بیرته په دې خپل ممبرین پسې په سیل ممبرین پسې پاتې شي او دا بار ته ریلیز شي که دا ټرانسپورټ کېږي نو دا بار ته لاړ شي مطلب ان د فارم اف لایپیز انزایم پنکریاټک لایپیز هلته لاړي څومره چې هارمون جوړېږي څومره چې ستاسو په باډي کې موډیفیکیشن کېږي د دې انیشیشن یوزولی په انډوپلازمیک ریټیکولم کې کېږي او بیا کمپلیشن چېرته کېږي موډیفیکیشن دا په ګالجي باډیز کې کېږي د دې د وجې نه موږ وو چې ګالجي باډیز یا ګالجي کمپلیکس چې کوم دي نو دا پکې پیک کو که نه موږ یاره جپټون هم چې کله یو بل ته لیږو پیک کوي که نه داسې پیک کو نو اوس که دا چاله ورکومه فار ایګزامپل که نه په نور خو پوهیږه که نه اب سوچ کوئ چې په دې کې به څه خبر بني چې په دې کې مارکر دی خیال لري نو دا پیکیجنګ د چا کار دی دا اوس که دا بکټیریا راغلی او ډسټرای شوې ده هم دا داسې پیک ما تاسو ته وویل مینلی هلته ریزیډوال باډیز په فارم کې زموږ څه کې خو دلته دا پیک د دې دپاره چې دا د باډۍ نه دي چې په دې لاره کې ورته څوک څه نه وایي او مسلې ورته نه جوړېږي نو زیاتره شیان زمونږ په باډۍ کې په کم سیل کې جوړېږي نو هغې د ځان دپاره نه استعمالوي د هغې ضرورت د هغې ټارګېټ سایټ په بل ځای کې نو هلته د سیفلی ټرانسپورټ کېدو دپاره په انیکټیو فارم کې دا په دې خپل سیل کې پکار دا چې پراتی او هلته چې دا کله پراتی نو دا د ادر انزایمز د ډسټرکټیو ایکشنز نه الله تعالی پریونټ کړي دي او د دې ډسټرکټیو ایکشنز نه په کومه طریقه باندې پریونټ کړي دي د ګالجي باډیز دا کوم ممبرین چې دی نه تاو دی نو دا ته داسې تاو کړی دی او دا پروسس چا ډسکور کړی او کامیلو ګالجي ډسکور کړی او د دې دا سټرکچرز هلته په دې باندې کار وشو د فنکشن ټول هر څه زموږ ته معلوم شو او دا زموږ ته څه شی دی دا ممبرین ارګانیل دی او په خپله باندې دا چونکې د دې دغه نه دا پنچړ کېږي انډوپلازمیک ریټیکولم نه نو دا ممبرین او د دې ممبرین او د دې انډوپلازمیک ریټیکولم کمپوزیشن چې کومه دی کمپوزیشن دا سیم دی ځکه چې دا د هغې نه جوړېږي پوینټ کلیر دی لږ لږ پې پوه شوئ پوره پې زه هم نه پوهېږم صحیح ده